اوس راځو فری ترانسفر دیم ګوره هنا هغه سکور څه اپشن لري روټیټ دی سیسو سره کومه څرخه 100 درجه څو زاویه سره هنا هغه سره روټیټ سو ګوره په هغه اندازه درجه دا ټک مارک دی هغه پلاس نشته ګوره اوس دی سی پر زاویه چې وی هغه څه په کې هغه د څرخه وي یا ګوره ډبل اپشن په هم دی ډول سره دی ګوره دا څرخه یا د دې راځي دی ګوره څه کوي دا څه په دې ډول سره کیږي یا دې راځي دی ګوره په دې ډول سره سی مختلف حرکتونه ورته څنګه خلاصې به دي چې ګره د فری ترانسفر هم دی یا بل وظیفه د اجرا کوي ګوري زه به شیف رسم کوم اوس ګوري تدکچې دی راوړل دلته ګوري چې مارک لري وای افلای ټو ډوپلیکیټ یعنی دا وظیفه چې اکار پر افلای کوي هغه د څه کاپي وخت پر هغه بیا افلای ګوري د څه کاپي وخت پر هغه افلای نو راځي چې مارک ورته ورکړي په مثال په ډول زرا زما څه کوم دی به داسې کوم څه کیږي اوس پر دا باندې نه افلای کیږي د څه بل کاپي وخت پر هغه افلای شي بل وخت پر دا افلای شي ورته په دې څه افلای کیږي بلا کاپي نه ځنه څه کیږي صحیح دی په ډول سره نن بیا ګوري کنټرول آر وای چې د په هغه حرکت ته ریپیټ صحیح دی ګوره چې دا روان شي ته جوړ دا چې څنګه د فری ترانسفر وکړه په دې خو مثلا خلاص صحیح دی چې دا اوس پیژ راکوي دا دی او دا شان مشکل مهم دی صحیح دی زه ته کنټرول ای او دا غس خورسه به چې دی شیفت دی شیف شیف کې به ځینې نور شانه اضافه دي خو د ټول مهمه څه دی شیف دی ټول د لوګو د ایډیټ لپاره استعمال دي ټول صحیح دی نو راځو ولور وی لوګو رسم شیف ټول څه وځي راکړه شیف له څه فایده راکړي دا شیف د رسم کې اوس غواړي د په نقطو کې تغییر بیرته راوړي یعنی یو نقطه ورغټه کې اکشنه کې یا څه کوو کې څه کوو نو راځي شیف ټول انتخاب کوي په دې ډول سره کله خپل لاري دی اوس په دغه شی نو مازه راځي پر خوا چې حرکت کوي ور په دې ډول شیف نه جوړوي یا په دې ډول تاسو چې څو ور هر کوم شیف جوړوي د دې صحیح دی خو دلته به بل خبره ده د سره به بل شی موجود دی هغه څه دی هغه object راځي چې دی convert curve یا چې control q دای convert curve ته واړوي بیا څه وکړئ تاسو بیا مختلف فایل ټریپس کې راوستل شي دا شی کې ګورئ بیا دې په دې ډول سره کې دې په دې ډول سره کې هر وخت کې جلا ایډیټ کولای شي صحیح دی یا وزبر دې انتخاب کوم ډیلیټ یا داس بل موبایل شیفت څه کار کوي په کرو یا په نقطو په نوډو کې څه کولای شي ایډیټ راوستل شي مثال ډول زموږ څه یو ستوري رسم کوم یا هم دا غسي پولیګان رسم کوم سراسي دې رسم کې دلته دا څور زیات قران ورکړي او سراسي ګور دا موږ چې شوې چې نوډونه ویلي شیفت ورس په دا چې د په نوډو کې ایډیټ راوړي نو ما درس دې انتخاب کړي دې وسبو کو بیت object راسو break apart shift ګورې په دې ډول سره یو نقطه ونیسي په هغه کې تاسو ایډیټ راوستئ اوس دې شیفت تاسو مختلف شکلونه جوړولی شئ په دې ډول سره ګورې په څه ډول شیفت سره کوم شیفت جوړ شو مختلف شیفونه ځینې جوړېږي ګورې تاسو چې هر کوم شیف جوړ کړئ د شیف ټول لارې بیرته کولی شئ په هغه کې نور مختلف شیفونه دغه څخه جوړ کړئ صحیح دي دې لارې البته نوډونه به انتخابوئ نوډ ورته معلومېږي چې هغه کونجونه دي ګورې زه به دې بیرته ډیلیټ کړم ګورې زه به بل ستوري راواخلم رسم ګوره دغه نوډ دی وینې تاسو کله کلیک وکړئ خو درته وایي چې دغه نوډ دا اوس په دا دی چې په دا نوډو کې دی ایډیټ راولي ګوره هر نوډ چې انتخاب کړئ په دې ډول سره کوي دې رقم سره کوي دې رقم سره چې دې ترتیب سره
یا د مثال په ډول زه به دې ډیلیټ کړم اوس دې راواخلئ ټول یې کوم کولی شئ د ده څخه څه جوړ کړئ ستوري جوړ کړئ صحیح دی داسې هم ستوري جوړولی شئ یا په دې ډول سره بله کوم ستوري جوړ شي یا په دې ډول سره بله کوم ستوري په دې ډول سره بله کوم ستوري جوړ شي صحیح دی مختلف ستوري شیان ځینې جوړېږي چې تاسو کار پکې وکړئ یا د مثال په ډول دلته بیا راسئ څه به وکړئ دیم کنټرول کیو کنورټ کرو بیا کوئ اوس دې کرب شو اوس بیا راسئ ګوره هر نقطه بیا جلا جلا بېرته ایډیټ کولی شئ جلا کولی شئ صحیح دی کنټرول کیو یا په ابجیکټ منیو کې راسئ ابجیکټ منیو ګورئ ابجیکټ منیو ته راسئ کنورټ کرو یا کنټرول کیو صحیح دی دې ترتیب سره یا غواړئ په دې دواړو کې د ایډیټ راولئ ما چې دواړه انتخاب کړي دواړو کې به ایډیټ راځي